السلام علیکم ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ سالمان اوسئ. زه ډاکټر عبدالصمد صالح یم. نن دغه موضوع مو ټاکلی ده چې ټایفاید فیور څه شی دی او د دې اعراض و علایم څه دي او د دې دپاره کوم معاینات ترسره کیږي او د دې ټریټمنټ یا تداوي څه ده. انشاءالله په همدې ویډیو کې سټپ په سټپ تاسو ته ښودل غواړم. که چېرته تاسو هم موږ سره نوي یاست چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او تر پایه راسره اوسئ. که چیرته تاسو هم غواړئ ګران دوستانو چې تاسو د مختلفو ناروغیو لکه ملاریا شوه، ټایفاید شوه، شوګر شوه، ډایبیټس میلیټس ډیزیز او ټي بي شوه، تبرکلوزس او هر مختلفه ناروغۍ، که چیرته تاسو غواړئ چې د اعراض و علایم باندې پوه شئ او د دې د معاینات کوم معاینات ترسره کیږي او د دې ټریټمنټ یا تداوي د دې دپاره مکمله نسخه زده کړئ، نو تر پایه موږ سره اوسئ او دغه یوټیوب چینل ته سبسکرایب وکړئ تر څو موږ چې کله یو ناروغي اپلوډوو دې نه بعد نو اول تاسو ته در ورسیږي. راځئ چې پیل کړو.